السلام علیکم، څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ ښه خو به یاست؟ جوړ یاست؟ وخت مننه درته کوم درځي چې دا ځکه پر سبجیکټ خبرې کوو. سبجیکټ مو چې سره اخیستی هغه د ریپروډکټیو هارمون سره مو راخیستی دی. صحیح ده. ریپروډکټیو هارمون چې دی دا پر دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. په اخر کې به بیا زه در ښکاره کوم درځي مخ ته چې اوس مو چې راخیستی دی هغه پر د جي ان ار اچ په نامه باندې یو هارمونز دی هغه مو راخیستی دی. جي ان اچ نوم چې دی دې ته وایي کېږي یعنې ګوناډوټروپینز ریلیزینګ هارمون دې ته وایي کېږي. صحیح ده. راځو چې اوس مخ ته ځو. هارمون میډ بای دی پارټ آف دی برین کالډ هایپوتالامس یو هارمون دی چې د دماغ د یو برخې لخوا جوړ شوی دی چې د هایپوتالامس په نوم یادیږي. نو د دې جملې مطلب چې دی د دې وایي دا یو هارمونز دی چې کوم جوړیږي د دماغ په یو برخه کې جوړیږي هغه ته چې وایي کېږي هغه ته هایپوتالامس وایي کېږي. یو بله جمله هم د اوس هغه ګرځې درشم جملو په جملو به روان شو بیا به ځو مخ ته. نو جي ان ار اچ causes the pituitary glands in the brain to make and secrete the hormones یعنې LH and FSH. په مغزه کې د جي ان ار اچ پچوټري غدود له امله کېږي چې هارمونونه رامنځته کړي او خوندي یې وساتي. نو دی څه وایي د دې دواړو د دې جملې مطلب چې د دې جملې مطلب دا دی د هغه کازز یعنې عمل کېدای شي یا دا د خپله جوړوي د دماغ ته اجازه ورکوي هایپوتالامس څخه بیا راځي پچوټري ګلینډ ته اجازه ورکوي چې هغه جوړ کړي چې شي یا جوړ کړي یا یې سیکریټ کړي LH اور FSH هارمونز. صحیح ده. FSH او LH بیا خپل ځان ته یو غټ سبجیکټ دی پر هغه بیا زه ویډیو درته وایم. صحیح ده. خالي باید وساته. FSH فول فارم دی لیوټلایزینګ هارمون اور LH فول فارم چې دی هغه لیوټلایزینګ هارمونز دی اور FSH چې دی هغه فولیکل سټیمولیټینګ هارمونز دی ته وایي کېږي. صحیح ده. اوس بیا په نارینه‌و کې بیا د دې څه رول دی هغه به مو درته وایم. صحیح ده. In men this hormone causes the testicle to make testosterone په نارینو کې چې د هارمونونو د خصوصي یعنی ټیسټوسټرون جوړولو لامل کېږي. دې څه وایي یعنې دا په سړیو کې چې کله په نارینو کې یو ښځې یو نارینه په نارینو کې به بیا دا د ټیسټوسټرون په نامه باندې کوم چې دی یا ټیسټورون په نامه باندې چې کوم هارمونز چې دی د هغو په جوړېدلو کې د رول ادا کوي یعنې هغه یا خپله جوړ کړي یا د هغو ته اجازه ورکړي پچوټري ګلینډ ته چې د ټیسټورون جوړ کړي. صحیح ده. نو دا مطلب د جي ان ار اچ چې دی د دې شارټ فارم به زه تاته وایم د دې مطلب دا دی چې د ټولو هارمونونو چې دی دی جوړوي یعنې LH جوړوي FSH جوړوي او ټیسټورون دی جوړوي دا جي ان ار اچ په نامه چې کوم هارمونز دی. ښه د دې نارمل رینج څو دی؟ نارمل ویلیو چې ده په نارینه‌و کې څو ده او په زنانه کې چې دی میل کې. صحیح ده. میل چې دی هغه د 4.7 بیا د 0.7 بیا د 8.4 پیکوګرام پر ملي لیټر پورې ده. صحیح ده. او د زنانه چې دی هغه د 2.0 د 0 بیا د 0.7 د 10.0 پیکوګرام پر ملي لیټر پورې د دې نارمل دی. ښه اوس چې ګورو چې دا په کوم حالات کې چې پورته شي د دې کوم حالات معلومیږي سړي ته ورسره کېږي او څه پېښېږي یعنې څه کازز ورسره کېدای شي. د هایپوتالامس مسله کېدای شي یا هایپرګونوډیزم کېدای شي. دا یو قسم کنډیشن دی. صحیح ده. اور may increase your risk of pituitary gland یعنې ایډینومس په نامه باندې یو قسم ناجوړي داسې دی کېدای شي چې ستاسو د پچوټري ګلینډز یا ایډینو خطر زیات کړي. یعنې د دې جملې مطلب چې دی یعنې د ایډینومس په نامه باندې چې کومه ناجوړي ده د دې خطر کېدای شي. صحیح ده. اور دیس نن cancerous benign tumor can causes your body to make too much follicle stimulating hormones and luteinizing hormones. یعنې دی وایي د غیر سرطاني ټیومر کولی شي چې ستاسو بدن د دې له امله شي چې ډېر فولیک اسید یا مرحق هارمونونه او یا لیوټلایزینګ هارمونونه رامنځته کړي. یعنې دی څه وایي یعنې هغه یو قسم کنډیشن چې یا په کینسر کې نه شماره کېږي غیر کینسر یعنې سرطان یا بغیر سرطان کې شماره کېږي هغه هم کېدلی شي چې ستا فولیکل یا لیوټلایزینګ هارمون زیات کړي. صحیح ده. اوس راځو چې دا په لو کنډیشن څه کېدای شي. صحیح ده. هغه اول کېدای شي هایپوګونوډیزم کېدای شي
ګونوډیزم یو قسم کنډیشن دی چې په هغه کې لو سیکس ډرایو شي، یعنی چې کوم ستا جنسي یعنی د سیکس وخت دی د هغه کم شي، یعنی کم چې ته ټایمینګ لري هغه ټایمینګ دی ډېر کم شي سید. نو هایپوتالاموس کېدای شي مسله، یعنی کم چې پیټوټري ګلینډ کې یو قسم غدود دی په هغه کې مسله کېدای شي، په دماغ کې چې کوم غدود دی په هغه کې مسله کېدای شي، یا اب نارمل مسچریشنز کېدای شي، یا امینو ریا کېدای شي، یعنی میس پیریډ کېدای شي. یعنی د دې مطلب چې کله زنانې چې شي نو د هغو بیا د مسچریشن چې دی کوم د مریضي حالات چې دی هغه ایرګولر رواني یا ډېر شي د وخت زیات شي، یا نه راځي، یا ګر څه پشکې بله مسله شي، یا کله کوچنی جوړ شي هغه راشوا شي، ضایع شي کوچنی، یا ان اوویولیشن کېدای شي یا نن اوویولیشن کېږي، یعنی هګۍ هلته نه جوړېږي یا هګۍ نه ریلیز کېږي. اوویولیشن چې دی په دې کې به باید ویډیو وګورئ، په اخر کې زه در کوم په هغه ویډیو کې بیا د دې مطلب ګره سره خلاصېږي چې هګۍ څنګه جوړېږي او دلته اوویولیشنز دې ته ولې وایي کېږي. نو دا هګۍ نه جوړېږي، هګۍ یا نه ماتېږي یا نه راوځي یا نه ریلیز کېږي سیده، یعنی ډیلیډ کېږي سیکشوال میچوریشنز اینډ پیوبرټي. دې څه وایي کله چې سیکشوال د بالغت بلوغ ټیم یا هغه ناوخته شي، یا د زنان یا د نارینه د هغه ناوخته کېږي سیده. فیمیل یعنی انفرټیلیټي کېدای شي، یعنی فیمیل چې کوم هګۍ دی یا تخم چې دی هغه نه تخمي کېږي یا نه ریله کېږي یا نه کېږي نه. د زنانو هګۍ څه شي دی په دې باندې مې ویډیو جوړه کړې ده، په هغه باندې په ټوله بیا سر خلاصېږي سیده. اوس راځو ګورو چې دا په کوم مشین کې کېږي. مشین په منیو ډاس کې کېږي او په جل ټوب کې به راخلاصي. دا اوس د پروسس ته ښکاره کوم په ویډیو کې. داسې به ټیوب راچوئ، سل مایکرونه دي او ټایمینګ دی په منیو ډاس ایکروما په ډېر مشینانو کې کېږي چې خپله ونه ګورئ دغسې سر نه